د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اوږدې مودې د تاوتریخوالي وروسته د سیاسي ننګونو د حل لپاره د دوشنبې یا ګل په ورځ اسلام آباد کې خبرې اترې پیل شوې. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې سوي غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي MQM او مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشرانو ګډون کړی و. د خبرو دویم پړاو به د جنوري په 2 نیټه کېږي. څېړونکي د خبرې په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ لپاره مهمې بلي، خو دا هم وایي چې د تحریک انصاف تر ټولو لویه غوښتنه د عمران خان خوشي کول دی چې حکومت په سمدستي توګه ورته تیار نشي. मैं समझती हूँ कि ये बात बहुत अच्छी है. زه فکر کوم چې خبرې اترې ښه خبره ده، ولې چې د هرې مسلې حل مذاکرات دي او دا د جمهوریت لپاره ډیر ضروری دی. پاکستان مسلم لیگ او تحریک انصاف دواړو ته به د زغم څخه کار اخیستل وي. زه فکر کوم چې دا به د انتشار مخه ونیسي. دغه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د روانې میاشتې په 18مه فوجي عدالتونو د 9 مۍ د تشدد ډک احتجاج کې ګډون کوونکو 25 تورن کسانو ته د 2 څخه تر 10 کلو پورې د بند سزا اورولې ده. اسلام آباد کې اعتصاب عدالت د عمران خان او د هغه د کور ودانې بشرا بیبي په ضد د 190 پاونډز مقدمه کې هم پریکړه محفوظ کړې ده. څېړونکي وایي PTI مقصد د عمران خان خلاف مقدمې ختمول دی او د هیواد اقتصادي حالاتو او سیاسي عدم استحکام له امله د پاکستان اسټابلیشمنټ هم د معاملې هواري غواړي، خو اوس هم نه ویني چې فوج په نیغ د تحریک انصاف سره خبرې وکړي. موجوده چې کوم د فوجي قیادت ته زمان نه ګڼم چې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره په دې وخت کې د خبرو اترو څخه کوشش کړی دی. په وخت کې پاکستان تحریک انصاف او د فوج ترمنځ براه راست د خبرو اترو عمل نه دی روان. دا هم کېدای شي چې په راتلونکي وخت کې علي امین ګنډاپور د فوج او ورسره د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د یو رابطې کردار هم ادا کړي. د 8 فروری د ټاکنو په نتیجه کې د مسلم لیگ ائتلافي حکومت د راتلو وروسته تحریک انصاف وخت په وخت ویلي چې د حکومت نه بلکې د پاکستان د فوج سره به خبرې کوي. تیر ورځ یو ځل بیا د PTI مشر رؤف حسن د شخصي ټلویزیون ARY سره خبرو کې ویلي چې دغه خبرې اترې له حکومت سره نه بلکې د دې شاته اسټابلیشمنټ دی چې د دوی تر مخه په هیواد کې اصل واک لري. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.